Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه همت الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن مې درته ډېر یو مهم او تازه خبر راوړی دی. دا ځل د ایران، ترکیه او عرب ملکونو ترمنځ خبرې تودې شوې دي. راځئ چې دا موضوع روښانه کړو. ایران ویلي چې ځینې عرب ملکونه او ترکیه زموږ دښمنانو سره مرستې کوي. هغوی ویلي که دا مرستې ختمې نشي نو موږ به هم غلي پاتې نشو. ایران دا هم ویلي که حمله را باندې وشي نو سخت جواب به ورکړو. په دې خبرو کې د سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر او ترکیه نومونه اخیستل شوي دي. ایران دا هیوادونه تورن کړي چې د اسرائیل سره مرسته کوي او دا زموږ لپاره غټ خطر جوړېدی شي. عرب ملکونه او ترکیه وایي موږ نه غواړو جنګ یا شخړه. دوی ویلي چې موږ هڅه کوو چې په سیمه کې امن وي، نه دا چې حالات خراب شي. ځینې خلک وایي چې ایران حق لري چې خپل وطن وساتي. نور بیا وایي چې دا ډول سختې خبرې حالات نور خرابوي. د عامو خلکو اندېښنه دا ده چې که جنګ پیل شي نو عام خلکو ته به ډېر تاوان ورسي. نو ګرانو دوستانو، تاسو دا حالات ولیدل. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران خبره سمه ده که نه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ په کمنټ کې ضرور ولیکئ. او که تاسو زموږ پښتو نیوز تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.